السلام علیکم. دا رقم لوګوګانې به څنګه جوړو؟ نو د سکرین په طرف ځو، مکمل معلومات هلته ګورو، ډېر په اسانۍ سره جوړېږي. ښه، تاسو به اول راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به په سرچ کې ولیکئ لوګو میکر. څنګه چې ما لیکله داسې به تاسو هم ولیکئ. دلته به لاندې ډېرې مختلفې اپلیکیشنې راشي. دغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. دا کوم چې سپین رنګ کې دی، زه به تاسو ته نښه وکړم. دغه یو، دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. ما ډاونلوډ کړی، ما ته اوپن راځي، تاسو ته به ډاونلوډ راشي. دا به ډاونلوډ کړئ. دا به دغسې راخلاص کړئ. کله چې مو راخلاص کړلو، دلته به په دې لوګو باندې کلیک واخلئ. په دې لوګو باندې به کلیک واخلئ. په دې باندې به کلیک واخلئ. دلته مختلف شیان راځي: بزنس، مارکیټینګ، ټیکنالوژي، مینیمل، لیټر، اے آی ټیکنالوژي، فیشن، بیوټي، فوټوګرافي. د ټولو لپاره تاسو کولی شئ لوګو تیار کړئ. شاپینګ دپاره، د ودونو دپاره، همداسې نور د خپلو پیجونو دپاره، مثلا د یوټیوب چینل دپاره، د فیسبوک پیج دپاره تاسو کولی شئ دې ته یو لوګو جوړه کړئ. مثلا زه غواړم د بزنس مارکیټینګ دپاره یو لوګو جوړه کړم. مثلا یو څوک بزنس مارکیټینګ کوي، یو څوک بل شی کوي، که نه هر شی چې تاسو کوئ، دلته بس راځئ، دلته یو دانه سرچ کوئ او په دې کې ځان ته یو لوګو خوښه کړئ. دلته به جوړوي څنګه؟ اوس دلته به راشئ پرې بزنس مارکیټینګ باندې زه کلیک اخلم. کله چې مې په دې کلیک واخیست، دلته مختلف قسمه لوګوګانې راځي. هر یو چې ستاسو خوښه شي. زه غواړم چې دغه باندې کلیک واخلم. په دې باندې به زه کلیک واخلم، نو من ته یو صفحه راخلاصېږي. مثلا زه دلته غواړم چې دغه نوم بدل کړم. مثلا ګرو مارک سلوجن هیر، دا مثلا زه غواړم نوم یې بدل کړم. دا به داسې ډیلیټ ووهئ. دلته به ځان نه یو نوم ورکړئ. مثلا زه غواړم ته یو نوم ورکړم، افغانستان مثلا. نه ګوره، نو دلته ما نوم ورکړ. دې ته مثلا دغه هم بدلولی شئ، سایز همداسې ورپسې رنګ بدلولی شئ. مثلا زه دا رنګ ورته انتخابوم. مثلا دغسې لاندې نوم یې هم بدلولی شئ. نو نور به ایډیټ میډیټ هر څه پکې تاسو خپله کولی شئ. نور هغه تاسو پورې مربوط دی، څنګه جوړوئ، که نه. مثلا یو لوګو خوښه کړئ، بیا پکې داخل شئ. بعد د هغه نه نوم او شیان که بدلوئ هم ستاسو خوښه ده، که نه بدلوئ هم ستاسو خوښه ده. بعد د هغه نه به دا موږ خپله ګالري کې څنګه ثبت کوو، په دې سیف بټن باندې به کلیک واخلئ، په سیف اپشن باندې په دې باندې کلیک واخلئ. دا به خپله ګالري کې ثبت کړئ. دلته په دې سیف باندې کلیک اخلم او په دې طریقه باندې دا اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ. نو ډېر بهترین اپلیکیشن ځان سره ډاونلوډ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوي، نورو ملګرو سره شریک کړئ، ویډیو لایک کړئ. مننه، ښه وخت.